او چې کوم عبادت رونو قبول شي نو د هغې بیا جدا انداز دی، هغه ډېر زیات وزن لري. یو کس و هغه به ډېره زیاته سحا کوله او هر وخت بیا سوال کو چې یا الله ما په دې خبر کې چې دا زه کومه سحا او خیرات کوم دا قبلیږي او که نه، زه خو ډېره سحا کوم دا قبلیږي که نه. یو شپه خوب کې ورته یو کس وایي یره تا چې څومره سحا او صدقه کړې ده نو په هغې کې 1 درهم قبول شوی دی. دی چې کله د خوب نه راپاسېد په دې دومره دراهمو کیله بیله یو قبول شوی دی، نور نه دی قبول شوی. الله ته بیا سوال کو الله هغه یوم راته راواپس کړه، الله هغه یوم راته راواپس کړه. یو عالم واقعه لیکلې ده وایي د شپې ودو هغه بابا هغه چې مخکې په خوب کې لید او هغې په خوب کې ولید ورته یې ویې چې سار پاسې د بالغ لاندې به د هغه درهم پروت هغه قبول شوی دی واپس غواړي په کار د لنو چې واپس د غوښتې و. خو چې کله پې د دوکاندار نه سودا اخلي نو دا ورته مه وایه چې د دې درهم د دې د قیمت باندې راله یو څیز راکړه، دا ورته ووایه چې د تلې په یو چابړي کې دا درهم واچوه او په بل چابړي کې ورسره سودا واچوه، د دې په وزن په برابر سودا راکړه. دې چې راپاسېد درهم یې وکت واقعي د بالغ لاندې پروت. سار دوکاندار له لاړ هغه ته یې ویې د دې درهم غوښه راله راکړه چې هغه وله غوښه تله کې واچوله دی ورته وایي نه کاڼي سره بیا نه تلې، د تلې په یو چابړي کې به درهم واچوې او د هغې د وزن په برابر به غوښه راکړې. دوکاندار ورته وایي بچې ته خو ما ته داسې قمقل ښکاري، د درهم وزن خو کم دی قیمت یې زیات دی، نو که د قیمت په برابر غوښه اخلي خو درته به ډېره میلو شي او که په وزن اخلي نو یو قطره 2-3 قطرې به درته میلو شي. دی ورته وایي نه د وزن په برابر راکړه. هغې دوکاندار هغه درهم په یو چابړي کې واچو، 1-2 قطرې یې ورسره په هغې تله کې ور واچولې، درهم پې دروند دی، 1-2 ورسره نور یې ور واچولې، درهم پې دروند دی. هغه چابړې یې ډک کړه، درهم دروند دی او هغه غوښه سپکه ده. ورته وایي هلکه دا ما پسې من راوړی دی او که درهم دې را پسې راوړی دی؟ هغه ورته یې دا من دی که درهم دی؟ وایي زه د دې د وزن په برابر نه ورکړم، که په قیمت لږ در به کم درله، په دې یو درهم څه کوم. بل دوکاندار له لاړ د هغه نه یې پې نوره سودا اخېسته، هغه ته وایي د دې د وزن په برابر به راکړې. هغه هم ورته وایي قمقلې سړیه وزن خو یې لږ دی د قیمت په برابر به درکړم، دې کې چې څه مالیت دی. دې ورته وایي نه د وزن. هغې تله کې درهم په یو چابړي کې واچو او هغه سودا بیا بل چابړي کې واچوله، تله ډکه شو درهم به دروند. هغه به ورته یې لکه دا دې را پسې څه راوړې، دا درهم دی او که دا دې ما پسې کاڼې راوړې؟ ورته یې ویې نه دا درهم دی. یو دوکاندار سره هم د دې په وزن باندې سودا نه وه. بیا ودرې د شپې وله خوب نه ورځي چې دا څه واقعه ده. هغه بابا یې بیا په خوب کې ولید، هغه ورته وایي بچې چې دوکاندار سره دوکان کې څومره سودا ده دا د تلې په یو چابړي کې واچو، ستا دا 1 درهم په بل چابړي کې وي، دا به دروند ټول دوکان به سپکي. دی ورته وایي بابا دا ولې؟ وایي دا درهم الله قبول کړی دی، نو چې کم شیرونو قبول شي هغه ډېر وزن لري. نو چې یو آیات د قرآن حکیم انسان په ناظرم زده کي الله پې د 100 رکعاتو نفلو قبول شوي ثواب ورکوي او د قبول شوي عبادت هغه وزن مې درته وو چې دا ډېر زیات وزن رونو دا لري. دا ماشومه د الله پاک نورم دینداره کړي لکه د رابعي بصري په شان د هغې نه د الله پاک زیاته دینداره کړي. الله دې زمونږ او ستاسو ماشومان دینداره کړي. رونو چې جینکې دینداره نو د سړو په نسبت باندې دوی کې تقوا او پرهیزګاري زیات. چې کله رابعه بصریه په قبر کې کېښوده احادیثو کې راځي فرشتې دوه راشي او دا انسان بیا په قبر کې کېنی چې دې کېنی تپوس ته کوي من ربک رب دې څوک دی، دین دې څوک دی، د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې هم ته تپوس کوي. نو رابعه بصریه نه چې کله تپوس و چې من ربک رب دې څوک دی، من ربک رب دې څوک دی، نو دا د هغې فرشتې نه تپوس کوي وایي زه تاله ستا د سوال جواب در کوم خو اول تا نه تپوس کوم، تا نه تپوس کوم چې ستا رب څوک دی. هغه فرشته ورته وایي زما رب خو الله دی. ورته یې وایي ته د کوم ځای نه راغلې؟ ورته یې وایي زه د اسمان نه. وایي د اسمان او د ځمکې په مابین کې مزل او فاصله څومره ده؟ ورته یې وایي د 700 کالو مزل دی پکې، 700 کالو او 500 کالو مزل دی. فرشتو له هم الله غټ غټ وجودونه ورکړي دي، بعضې فرشتو ډېر غټ وجودونه دي. هغه فرشتې چې کومې حاملین د عرش دي
او د رب ذوالجلال عرش یې نیولی دی. احادیثو مبارکو کې راځي د دې اوږې نه واله د دې غوږ د پوسکې پورې د هغوی د 700 کالو مزل دی. نو هغې فرشتې ته رابعه بصریه وایي ته چې د اسمان نه د ځمکې پورې د 500 کالو مزل دی وکړه نو دا درنه تپوس کوم چې تا نه خپل رب هېر دی او که نه؟ فرشته ورته وایي ما نه خو خپل رب نه دی هېر. نو وایي ستا په رابعې بصریې باندې څه ګمان دی چې د ځمکې د سر نه 2 غزه لاندې شوه په دنیا کې چته خپل رب نه دی هېر کړی نو چې د ځمکې د سر نه 2 غزه لاندې شوه نو ما نه دی خپل رب هېر شي؟ تا دومره مزل کړی تا نه نه دی هېره او زه 2 غزه لاندې شوم نو ما نه به خپل رب هېر شي چې ته مې هېر کړی نه دی. نو الله دې زمونږ او ستاسو ماشومان یې داسې دیندار او تقواداره ورونو. قرآن کې الله پاک ډېر زیات خیر ښودی، د دنیا خیر هم پکې دی او د آخرت خیر هم پکې دی. پخوا به خلک و هغوی به ډاکټري علاج هم کو، روحاني علاج به هم کو. نن سبا کې یو سړی بیمار شي هغه ډاکټر او طبیب پسې ګرځي. که چاته ووایي چې په سر مې درد دی یاره یو پینډال ګولۍ واچوه که نه، یو بروپین ګولۍ واچوه که نه، هډوکي مې خوږېږي یو پانسټان او بروپین واچوه. زمونږ او ستاسو اعتقاد بس په دغې باندې جوړ دی. ټیک شو ډاکټري علاج دا ناروا نه دی خو روحاني علاج ورسره مه پرېږدئ. د دواړو جهانو سردار مبارک مونځ کو په مصله باندې لړم راغی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له ټک ورکړ. زهري لسیز دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې سلام وګرځاو هغه لړم یې مړ کړ. لړم او مار احادیثو کې راځي په مانځه کې مړ کولی شي. نو خیر چې هغه یې مړ کړ بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وایي دا عقرب او لړم وایي نه پیغمبر پیژني او نه غیر پیغمبر پیژني خو به ټک وله ورکوي، نه مصلي پیژني او نه غیر مصلي پیژني، مونځګزار او غیر مونځګزار نه پیژني خو ټک وله ورکوي. بیا یې اوبه راله راوړی، مالګه راله راوړی. نو هغه چې کوم ځای باندې لړم وله ټک ورکړی و په هغې باندې به یې مالګه مچوله او دا اخیري صورتونه دا معوذتین هغه به یې پیچوب کول، هغه زهر بار ته راووت. د دواړو جهانو سردار مبارک خپل امت ته وښوله چې زه د دم نه ګورې مستغني نه یم، دا دې زم روحاني علاج کوم هغه ډاکټري علاج هم کوم، مالګې هم استعمال کړه خو پاک پیغمبر مبارک روحاني علاج هم وکړ. نو ټیک شو خپل مریض ډاکټر له هم بوځه، طبیب له هم بوځه خو د روحاني علاج نه ځان بې پروا کوه مستغني کوه.